مدرسې بغیر د چندو نه چلیږي. چنده د مدرسو دپاره ضروري ده. که څوک جومات له غواړي او که مدرسې له غواړي، حضور پاک په خپله چندې غوښتلې. دا چنده لفظ ورته مونږ وایو، یعنې د مسلمانانو نه پیسې راغونډول او په مسلمانانو یا په دین لګول، مونږ ورته چنده وایو په عرف کې. دا نوم مونږ جوړ کړی دی. حضور پاک د تبوک دپاره د صحابو نه پیسې راغونډې کړې دي. دا یو چنده شوه. او په مسلم شریف کتاب الزکات کې زموږ حدیث تیر شو چې حضور پاک مبارک څخه خلک رالل، صحابه، او هغه کمزوري او غریبانانو جامې شلېدلې وې، د صحابانو یې ورله پیسې راغونډې کړې. او په کتاب الجمعه کې راځي سلیک غطفاني راغی او ډېر غریب عجز کمزوری، رسول الله مبارک د جمعې پر ورځ ودرو، وی 2 رکعته وکړه چې خلک یې وویني چې دا غریب دی، او وله یې پیسې راغونډې کړې، وله یې ورکړه. نو چنده مدرسې له غوښتې شي، جومات له غوښتې شي، مسکین فقیر له غوښتې شي، کونډې رنډې له غوښتې شي چې مسلمانان پیسې راجمع کړي او کار پرې وکړي. نو موږ دا نه چې چنده م نه ده غوښتې، دې مدرسې له م غوښتې دي چندې، خو د یاره د عزت په توګه چنده، د بې عزتۍ په توګه نه. زه د بې عزتۍ د چندې سخت مخالف یم. او چې دا څومره جلسې مې شروع کړي په ټولو کې اکثر وایم چې دا بې عزتۍ چندې، بې عزتي چندې څه ته وایي؟ چې دا سوزکي باندې د لوډ سپیکر تړلی او کوڅه په کوڅه کردی، یا په موټر د سوزغه تړلی لوډ سپیکر او کوڅه په کوڅه ګرځي. او خدای مو بخښه، مدرسه جوړېږي او چنده راکړي، دا مې نه لګي. دې سره دین سپکېږي، دې سره قرآن ته ذلت راځي، د مدرسې او د جومات ذلت راځي چې په کوڅه د لوډ سپیکر په مخه کړي او په کورونو کې ګرځي، ماشومانو له د شکرۍ په لاس کې ورکړي او کوڅه په کوڅه ګرځي. چنده راکړي، خدای مو بخښه. او 10 روپۍ وله ماشوم ورکړي، وی پلانکي 10 روپۍ راکړې، خدایه ته واړه جنت ته ورکړې. نو کور دې د میردین جومات شه چې ته جنت دې په 10 روپۍ هغه له ورکړل. نو موږ به په دې موټروۍ شپې ورځې تېرو، موږ به څه کوو؟ موږ خو هم د جنت په تمه، لکه تاسو د جنت په تمه یې که نه؟ صبح که خیر انشاءالله، ټول انشاءالله وایې، شوق سره انشاءالله وایې، نور شوق سره وایې. خدای چې چا د انشاءالله ووایي د جنت په تمه، جنت تا سره د خدایه. زمونږ اعمال ډېر کمزوري دي، موږ په خپل عمل جنت ته نشو تللی، ستا په فضل به خدای دې ټولو له جنتونه ورکړي. نو 10 روپۍ راکړه او چندې مونه چې دا چغې وې، نو هغه له خو دې په 10 روپۍ ته ورکړه، نو سپېره به چېرته به چېرته دی؟ ستا جنت نه دی، خو خدم پکې یو 10 روپۍ واچم، دا چغې وې. زه یو ځل شیرګړ د علاقې ته تللی وم، نو هلته یو حافظ اوس مړ دی، هغې ظالم زمونږ د علاقې و، پیسې به یې جومات له غوښتې او ټولې به ظالم خوړې. یو کوڅه کې لګیا و، چغې یې والې وې، خدای مو بخښه که نغد یې د سرني د چرګ واګی راوړی. هلکه مې دا ډېره ښه فارموله ده، ځکه چې ښځو سره خو نغدې پیسې نو چرګ واګی ورسره وي. مې دا دې خیال نه کړي چې خدای مو بخښه ګوړه راوړی او جوار راوړی، غنم لکه دا ملنګان چې غواړي. رښتیا ووایه چې دا څیزونه غواړي، دا به پخوا هغه ملنګانو چې غاړې ته ګوډۍ چولي هغوی به غوښتې که به یې نه غوښتې. یو ماشوم 2 انډې 3 را په مخه کړی او نوم ته خو ماشومان خوشحالېږي، مور پلار ته جاړي، هله ماله انډه راکړه، شا به زما نوم به په لوډ سپیکر والي، د پلانکي هم واخېست، زما به هم والي. نو هغه به نوم اخېسته پلانکي 2 انډې 3، خدای تا واړه جنتونه ورکړي. ما بیانم چې واپس راتلم، هغه خر بچې هم هغسې په هغه کوڅه کې هغه اګو ته تاوېده راتاوېده روانو. نو ما ډریور ته ویل، لکه ته ما ولیدل چې هګۍ یې ماته کړه او اوبه یې پخلی راوانوله. نو ما ډریور ته ویل، لکه ور مخکې شه چې ورلو مې پیدا ما واس خو پېژنده، وایي شیخ صاحب ته مې بند کړه لوډ سپیکر، ځکه دا چغه اوس بار به اورېدلې کېږي. مې غواړي چې جومات ته د خلکو نه انډې غواړي او سکې یې په خپله دومره چالاکو په دې مرۍ لاس کېښود، وایي داسې چغې وایي سه
چې تاسو نه تپوس کوم چې دې د ورځې 10,000 روپۍ وګټي په دې چغو مغو سوزکې یا موټر به دې څو اخلي 15,000 کم از کم 15,000 ګنې زیاتې به دی نو 5,000 خو هلته لاړې باقي 15,000 پاتې شوې کوم ماشومانو له چې هغه شکرۍ ورکړي او دکاندارانو ته یې نیغې نیغې کوي زمونږ مولانا ظهورالحق صاحب پخوا به د میزرو شکرۍ وه نو پسته به وه او اوس دغه شکرۍ دي د دې پلاسټک وي ستغې دي وایي د ټولو دکاندارانو سپېمې یې پې سوری کړي نیغې نیغې کوي نو ماشومانو له به هم کم از کم 2-3 زره خو ورکوي او بیا هوټل کې ودرېږي د 1,000-2,000 روپو ښه مضبوط د چرګ هغه غټ غټ هډوکي وخوري او غوښې وخوري پاتې 1,000 روپۍ شوې یا 2,000 هغې کې نصف اللی و نصف اللک نیمې د چندي ملا شوې نیمې د مدرسې د جومات شوې نو قوم 10,000 ورکړئ او جومات لکه کلاړې ښي او دغه زر یې ورکړئ او که وایي چې دا کش تما شو سبا به خلک بل درکړم نو دا طبعي ده او که نه ده اما دا نه لګي څوک پکې دا چغې وایي وایي ماشومان دي په مدرسه کې یتیمانان دي په مدرسه کې او بیګې ناره تېره کړې ده د لوږې مړه شو خدای مو بخښي امداد وکړي دا د مدرسې غلط شکل خلکو ته پیش کوي یتیمانان خو په سکول کې هم شته په یونیورسټۍ کې هم شته او په کالجونو کې هم شته او په مدرسو کې هم شته دا ته دا مدرسه سپکې د دې عزتي کې مدرسه داسې پیش کوي لکه چې د ملنګانو فقیرانو ځای وي یتیمانان دي او بیګې ډوډۍ نه ده خوړلې ماشاءالله د ښکلې مخونو ته وګورئ دا هسې سره نه دي دا ښکلې شکلونه چې تاسو ته ښکاري دا هسې نه دي یو تله من 2 منونه به زیاتې که خیر انشاءالله دا ښکلې ډوډۍ وله خدای ورکوي زمونږ طالبانو له خدای ښه ډوډۍ ورکوي والله که په 2 دا مړېږي دا سبا درته وایم ښه خوراک زمونږ دارالعلوم نعمانیه کې مولانا روح الله صاحب خدای پاک دې وبخي ما سره د درس په بنیاد ډېرې ښېګړې کړې خدای دې وبخي نو ما ته یو ځل وی د مدرسو وی راشه چې ورغلم دفتر ته نو طالبانو چټ رالېږلی نو هر طالب ته به 2 ډوډۍ میلاوې دي او څه ترکاري به نو 2 ډوډۍ خو ډېر شی دی زه خو نیم هم نشم خوړی یقین کوه نیمه نشم پوره کولی هسې غټي نو هغه ما ته محتمم صاحب وي طالبانو درخواست رالېږلی دی دا وګوره نو چې ما هغه درخواست وکړ نو په هغې کې لیکلي و چې یا یې درې کا او یا یې درنې کا یا یې درې کا او یا یې درنې کا وایي د ظالم بچو په 2 نه مړېږي نو دا اوږې نه مري دا درنې غواړي او درې غواړي الحمدلله دا دوی له خدای ورکوي چا له ورکوي دوی له خدای ورکوي د خدای فضل دی دغه چل دی چې د هغوی یتیمانان او مسکینان او د لوږې مړه شو ټول دروغ وایي د لوږې نه مري ښه ډوډۍ خدای ورکوي ښه ترکاري خدای ورکوي ښې غوښې خدای ورکوي ظاهري هېڅ اسباب نشته بعضې دوستان تعاون کوي بعضې زمونږ ملګري دي د میاشتې د بعضې دوستانو نه پیسې راغونډوي او د خدای فضل د ستاسو مخکې ده ستاسو په هغه چندو په پیسو دغه د حدیثو بچیان جوړ شو د پیغمبر مبارک شکر الحمدلله مونږ پې مطمئن یو